خبر تورخم کې یو سړی ځان تر ټیلري موټر لاندې کړی او مړ شوی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم ننګرهار کې ځای سرچینې وایي چې د تورخم کرښې ته څیرمه یو سړی ځان تر ټیلري موټر لاندې کړی او مړ شوی دی. د ټولنیزو شبکو کې د چنګاښ پر 11مه په خپره شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې یو سړی ځان تر ټیلري موټر لاندې کړی او مړ شوی دی. د تورخم کې سرچینې وایي چې دغه سړی له هغې وروسته چې ځان تر ټیلري لاندې کړی چې د پاکستان د ملیشیا او افغانستان ته د نوموړي د ننه کېدو مخنیوی کاوه او سرچینو په خبره دغه کس ویزې محدود ختم شوی دی. شاوخوا یو اونۍ کېږي چې د ځینې کسان په تورخم کې بند پاتې دي او افغانستان د ننه اجازه نه ورکول کېږي. د دې وړاندې هم هغو افغانانو چې تذکیرې لرلې افغانستان ته غوښتل اجازه یې ورکول کېده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.